که یو څوک ستاسو بېعزتي وکړي نو د یو څو جوابونه ضرور ورته ورکړه، ورته ووایه چې ستا په خبره باندې غوسه نه یم، خو بس ما ته ډېر افسوس دی. بدتمیزي همیشه د کمزوري انسان هتیار وي. زه د هغه چا خبره اورم چې د چا خبره کې اهمیت وي. عقلمند خلک خپل وخت نه ضایع کوي او زه هم خپل وخت نه ضایع کوم. زه د هرې خبرې جواب ورکول ضروري نه ګڼم. زه په فضول خبرو باندې وخت نه ضایع کوم. زه دلته ټولو خلکو امپریس کولو دپاره نه یم ناست یا نه یم ناسته. زما عزت ستا په دې بدو الفاظو باندې کمیږي نه. ضروري نه ده که یو انسان ستا بېعزتي وکړي، په تا باندې غوسه وکړي او ته ورته هم غوسه وکړي یا ته له هم بېعزتي وکړي. بعض اوقات په دې جوابونو کې څه جوابونه ورکول داسې وي چې هغه مخامخ انسان چې دی هغه خپله شرمنده شي او آینده به دا جرأت نه کوي چې ستا بېعزتي وکړي. الله په امان.